نو ډاکټر صاحب والد صاحب خو د 2 ودونه کړي تاسو ودونه کړي دي و دې خاندل لکه چې سپینه خبره ده چې لامو تر باسینه د خوره شي دا نو دا د پښتون برخه ده د پښتون قوم برخه ده د پښتون خوره ده د پښتون ستان دی پښتونستان دی رساله خو د بڼ مجلې په نوم ده بڼ او دا د شاعران ادیبان کوم چې موږ سره تحریک سره غورزنګ سره تړلې شاعران ادیبان دي د داغي او کوشش دي دا تور خدا تور و چې په دې ملک چې تکل خپل حق غواړي د خپل حق د پاره د خپل د بیل وجود د پاره کار کوي او هغه حق غواړي نو دلته خو بیا دغه کوم ظالمان او جابران چې دی په دې خو بیا دا نه پیږي کې پتا نه پیرزو کېږي چې تداول واړي یاره جی دا سیدا چې مونږ خودل ته خدمت ته پر راغلیو کنه تاسو خبرو که انکم خبره ده نو د انکم خو خیر خپل مرکز د دفتر ته د نوی تراتلم کنه نو لګ خپم وم ځکه چې د قائد آباد کې زما یو د خوخي هیروین یاسمین خان قبر ده بس دا نه مونږ نه خان شروع کوم د پاک الله په پاک او لوی نوم کرانا د پیروي د محمد دا غننشتا په جهان بلرانا زما ډیرو عزتمنو ډیرو سپیزلو غختلو ویاړلو پښتنو افغانانو رونو خويندو خصوصا په بهر ملکونو کې میشتاو مسافرو ملګرو زیم ستاسو باچاجي ستاسو صابر شاه صابر ستاسو په غږ یور وایس ټي وي لندن کې دا خپلواک پښتونخوا غږ شاملوم د خپل پښتونخوا غږ شاملوم قدرمنو عزتمنو ملګرو د پښتو ژبې د ژوند بقا او خاص په خاطر وخت په وخت داسې تحریکونه راپورته شوي دي داسې تنظیمونه بزمونه غورځنګونه جوړ شوي دي چې دا بې سرکاره او بې دلباره ژبه یې په خپلو خپو ودرولې ده دا ژبه د نورو د ډانګورو احتیاج او محتاج نه ده دا ژبه او دا قوم دغه تنظیمونو دغه تحریکونو غورځنګونو مضبوط ساتلی دی بیا دې ژبې له دارنګې اخلاصمن مشران هم الله پاک ورکړي دي چې هغه نه د اسمبلو او نه د سینټونو او نه د لویو جرګو د ولسي جرګو تمې ساتلي دي او د خپل ځان د خپل وینو د خپل خولو او د خپل جیب په خرڅونو د دې ژبې او د دې کام د بقا اواز کړی دی ډاکټر خان هم په هغه مشرانو کې یو شمار دی چې د دې تیاره ماحول په ګوټونو کې کله کله د رڼا یو لیت کې دوه بل کړي دي او د دې کام د خایس سندرې زمزمه کړي دي ډاکټر خان تحریک نوم تاسو به یو وخت کې ډیر اوریدلو دغه تحریک کله جوړ شوی دی دغه تحریک په کوم غرضونو جوړ شو دغه تحریک بیا خپلواک پښتونستان تحریک ته څنګه واړولې شو د دې ټولو خبرو د پاره زه راغلی یم نن د پیښور ښار په یو مرکزی علاقه کې د ډاکټر خان تحریک مشر ډاکټر خان صاحب لا او د هغه د دې تحریک نږدې ملګرو لا دا خبرې ورسره کوم د دې د ژوند کتاب راسپړم دا کتاب ما سره تاسو هم په مینه وګورئ ډاکټر صاحب زه خو د ډیر وخت نه پیژنم زما استاد اګیرا برید دارنګ سپین نو خو د یور وایس ټي وي لندن اوریدونکو ته کته لغونتي خپل ځانو پیژننو خبر ځکه چې ډاکټر خان تحریک یو لوی تحریکو دنیا کې خلکو نوم اوریدل خدا پته چاته نشته چې ډاکټر خان څوک دی او ډاکټر خان د کم کلی دی او ډاکټر خان کار روزګار سکی نو په دې حواله راته شروع خبرې وکړه ستړي مشي شاهي صاحب څنګه تاسو خې د سیده چې تاسو خو په خبرو می خو چونکه کتونکو ته تاسو ویل او ول غواړي چې زما نوم خو ډاکټر خان دی بس اوس چې دی نوم دغه زما نوم دی زه دلته په خور سره نږدې یو کلی دی د تارو ژبې یم تارو ژبه ورته وایي او بس
د نیکونو نه چې دی نو هغه وایي یو زه اکثر یو خبره کوم چې په نوم مو تیروځئ پښتنو پلار په نیکه ملنګ د پښتنو یم که نه نو هغه د پښتنو خدمت چې دی دا د نیکه کمې د ترنګزو باباجي سره دغه نو داسې نور بس هغه تر مې عمر صاحب زمونږ د هغه نوکران پاتې شوي د دې ښه خلکو او بس زم چې دی نو اوس د دې خپل قوم هغه داسې وګڼه چې نوکر یم پاتې شوه خبره دغه د څه کومه روزګار نو مخکې مې کلینیک کولو خو بیا د سیس ته وخت ورکول د تحریک ته وخت ورکول دا ډېر ضروري و د دې سره سره زما شوق و زما چې کوم هغه د خوښې سبجیکټ و نو هغه سایکالوجي وه خاص کر ایکسټرا سنسري پرسپشن نو ما په خپل ځوانۍ کې یا د تحریک نه مخکې د خپل یو پرسنل دغه ریسرچ سنټر ډاکټر خان ESP ریسرچ سنټر هم کولو کړو چې ما د هیومن سایکالوجي باندې او د ایکسټرا سنسري پرسپشن چې کوم د سکس سنس وته وي دغه وته وي پلانې دګړي هغه هپنوسس او تھراپي وغیرہ دا شیزونه چې پکې راځي سایکالوجي د مضامین نو دا زما د خوښې دغه نو دې لپاره ما یو ریسرچ سنټر هم کولو کړو دا په دې رامداس اول په دې بلور پلازا کې بیا چې صدر کې خبر صدر بیا چې دی نو دې دغه تر هغه خو چې کله ما ولیدل چې ریسرچ زما دغه په هغه دوران کې نجیب صاحب چې دی نو هغه دغه شو او ما وکتل چې یاره دا خو نجیب صاحب څوک کم نجیب صاحب څه شو ډاکټر نجیب صاحب ها ډاکټر نجیب الله د افغانستان ولسمشر او چونکې دغه څه شو چونکې دغه سره زموږ د کورنۍ سره داسې دغه او لیدل کتل دغه نو چې کله هغه شهید کړی شو نو زړه مې ډېر خفه شو او ما غوښتل بیا چې یاره زه د پښتنو د کم چې ناپوهي ده کم چې دغه چونکې هغه یو خزانه وه هغه چې هر څه وګوره زموږ نظریات بدلم کېدی شي دغه هم کېدی شي خو وجري نو پکار بیا د فائدې وغیرہ ډاکټر صاحب خبر هر حال دا لکه ډاکټر خان تحریک تا کم وخت کې جوړ کړو دا په زما په خیال چې په هغه وخت کې زما 19 کال عمر او 2000 کې ما بس باقاعده چې د دې لپاره هغه یو هلې ځلې شروع کې هغه وخت کې در سره څوک ولاړو هغه وخت کې را سره چې دی نو په شروع کې خو چې کوم تحریکي کوم ملګري دي که نه نو هغه عابد منیر دی او ادریس دی داسې بیا ورو پکې یو ملګری ولې صابر شاه صابر در سره نو بس هغه خو هغه ذاتي ملګرو کې مو که نه صابر شاه صاحب خو ذاتي ملګرو کې مو لکه اوس تم فرق کو ډاکټر صاحب کوره کنه نه دا خو داسې وه چې دی خو باقاعده یو قسم لا هغه د دې په سر خو یو ذمهواري واچولی شو که نه که تاسو ته پته وي نو دا نه نو میډیا کې خو به در سره ما مرسته ملاتړ کوله نه داسې خو نور ډېر ملګري دي داسې خو ډېر ملګري دي خو چې کوم هغه چې ته وایې که نه چې یاره هغه ستا کار یې په لاس کې اخیستی وي چې زه د ډېرو منډو نه دغه کړی یم که نه والد صاحب هم څه نوم دی زما د والد صاحب نوم چې دی نو هغه حنیف الله دی او زما وفات شوی دی د هغه په 40 باندې زه پیدا شوی یم نور وروڼه خویندې دې شته په خپل مرګ نه دی مړ او دغه د لاسه په سوات کې مړ دی لا په سوات کې خښ دی که نه نو د څه د لاسه چې دی لږ باغیانو کې نه د څه د لاسه په سوات کې دی د باغي سوچ د وجې نه که نه سوات کې خښ دی که نه او نور وروڼه خویندې دې شته چونکې هغه ټایم کې سوات چې و نو دا لږ د دغه نه بیل و که نه نور وروڼه مې شته بلکل شته دی 2 مېرني دي یو مې خپل دی خلک پلار دې 2 ودونه کړي څه نامې دي د چا د روریانو دي خو خیر دغه زمان چې کوم مشر دی دغه حیدرعلي نوم دی د بل هغه نه چې مشر دی ثناء الله دی دغه نه چې بل مشر دی فرمان علي دی که نه فرمان الله نو ډاکټر صاحب والد صاحب خو دې 2 ودونه کړي تاسو ودونه کړي دي و دې خاندل لکه چې زما داسې دی چې یو شعر غونده کې به ته یم که یاد شو راته چې د الله رسول نه پسته د کوم مینه مې
فطرت دی کنه د خایست نشه مې کله کله ګناهګار کی کنه د ګناه تر حد یو سی نو ودونه خو مې درې دي بس لږ داسې په د دې تحریک نه مخکې به زما ژوند دغه بس یو لوبالي و ډېر زیات لوبالي و نو بس دا دې څه وویل دا خو ماشاءالله څو مونږ هم اوس واده ته چېرته ښه دا ګوره دا وستانه نوې خبر راوته ښه نه نو چې دا لومبی واده دې وکړو او بیا دویم نه دې کو نو لومبی ناوې دې بغاوت نه کولو یاره د انسان دغه فطرت داسې دی چې دی بغاوت کوي کړی و نو خو زه هم انسان یم که نه ما هم بغاوت کړی دی که نه او بیا چې دویم دی وکړو درېمې ناوې بغاوت کولو خامخا وایي ولې کور کې جنګ جګړې وي د هغې زړه نشته دی دغه نشته کور کې جنګ جګړې وي یاره داسې دا چې ګوره ډاکټر صاحب ته سپینې خبره یم که زما هغه وراره هم ناست دی ګوره بیا هغه نه به هم تپوس کومه نن دا به خو اوري که نه دا به هغې به هغې به م اوري هغې به م اوري لکه جنګ جګړې وي نو بس زما په خیال خو داسې نشته دی اوس خو نشته بس اوس خو هغې وایي چې بس زه لاړه کیسه یې که نه نه هغه وخت کې زه نه قدره یم هغه ډېر قدردان څو بچي دي د درې ناویانو نه 11 د الله شکر دی ماشاءالله ستا کمال دا دی چې 11 بچي چې ته بهر هم پښتون یې او کور کې هم پښتون یې ستا زامنو لم پښتو وردي او دار چا نه او ستا لوریانې خو ماشاءالله د منیبا خان نوم خو زه ګورم او اورم خو دا راته ووایه چې اول راته نامې واخله او بیا راته ووایه چې دوی دې چېرته د پښتو مکتب کې داخلې کړي او که د پښتو دې ورته په کور کې خیرې ده داسې ده چې نامې خو باسې نه چې بیا به لاسته لانجه جوړه شي که نه چېرته غلط پکې نه شم 11 بچي دي خو د دې چې دی نو بیان دي پښتني دي که نه چې بیان دي پښتني دا ټولې پښتنې وي خو پښتو چالم نه وردي بدقسمتي د پښتنو دا ده چې د پښتون چغې خو وي خو چې ورته دوه ټکي پښتو راته ولیکه نو بیا وایي صدم تشین دی داسې ده چې دونه دا مې ځکه ووایي چې د دونه تعلیمونو نه باوجود یو چې دی نو د دوه زما کور والا چې دي نو د هغه د میډیکل سره تعلق ساتي باقاعده ډاکټران دي که نه او یو چې دی نو لا سره تعلق ساتي وکیل ده نو باقا او دا غي په خپل ته به دا منی چې زما د دې کشرانو بچي نمونه چې دی یو ننګیال دی بریال دی واه 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 خدا نمونه دی پیخي دا ولا مان دي خي خو د مویندو تم تا پښتو خېله ده کنه چې ګوره سړی څنګه کنه زما دا یقین دی چې د پلار د کوره بدیدارنګ پښتنې نه وي کنه شابیر صاحب یو د دین هم یو بل خبرو کوم زما د مور په مخ کې یو دغه یو زمون کورنۍ کې خزي چې دین سب اردو ویل کنه زما مور په سیواز کې کڼي پیړي بنه کې حالانکه هغه د روس نه میډیکل ویلو زما مور شه دی کنه د روس نه میډیکل ویلو هغه بیا په پښتو د سمینه د الکانو نامې خو زر غشتې شي کنه ولی نه دا امیر ناسته هغه احمد ته او دا ننګیال بریال نمونه مې ته واستره ډاکټر صاحب ځینې خلک دا وایي چې ته دومره لوی دفتر او دومره لوی خرچونه او دومره لوی کیسې او بودې تا سره څه د پیریانو میریانو امداد هم دی څومره لوی دفتر زما په خیال خو د خلکو صابر شاه صاحب ډېر غټې دفتر دي دغه دي زم خو ګوره ډېر زمون چې سکار که پاتې دی که نه هغه د وسایلو نه پاتې دی که نه نو ډېر څه زه کولی شم زموږ د ملګري ډېر څه کولی شي مونږ چې دی نو هغه خبره چې د چې ځان ته څه وایي که نه د هغه سره هم راټیټولی شو خو بده مرغه وسایل نشته دی نو دا چې کم وسایل دي دا درته د کم ځای نه پوره کېږي دا په خپلو کې مونږ لګیا یو اصل مسله دا ده ته به ورته زه به ورته ملګري ویم څوک ورته وایي دا د مریدان بلا ډېر دي څوک څوک خو دا ټول مونږ د خپلې مینې او د خپل دغه نه لګیا یو لکه خو حقیقت دا دی چې دومره وسایلو له مونږ پریشان یو د خلکو دا اسې پراپیګنډا ده چې یاره دوی ته څه ډېر زیات دوی سره ډېره پیسه ده یا دغه دی که نه چې ډېره پیسه وی نو تا ته اوس اندازه نشته چې د دې خلکو دا سرونه هم څنګه راښکته کړي وو بده مرغه
او دا سی هغه د مخنیوي او د غم دی چې د سره ډېر پیسې دا او دغه دا وکړه دا ما تخکاری چې هم دي پیریانو دا خبرې خوري کړې دي چې بس فارین فندینګ دی پلانې دی دګړې دی واخوا دی خوا د سی هغه سی نه دا کم خرچ تاسو دی لکه تاسو د میاشتې څه چندا چې وی لسه 300 روپۍ کنه څنګه زمونږ خو یو د میاشتې خو خامخا دي د میاشتې خو خامخا څومره ملګری دي تاسو سره مونږ یاره چې کوم ځان سره دغه مونږ سره چې کوم دغه فارمونه ډک کړي دي دغه ډک کړي دي کنه نو ل 70,000 خو به وي څومره ل 70,000 دا در لټول پیسې درکې ټول نه راکړي دي کې د سکار دی چې څوک وخت ور کوي او څوک لګ ډیر چنده ور کوي خو مسله زکه ما چې را ډیر زمونږ د خپل ملګری راټولول نشو غټي جلسې نشو کولای دغه نشو کولای کنه وجوهات ته وسایل دی کوم سره وسایل به مونږ به د خپلواک پښتونستان نستا څه مطلب لکه تاسو وی چې بدارنګ وطن وی چې نه افغانستان سره او نه پاکستان سره د سیدا لکه سپینه خبره چې راته کې کنه سپینه خبره بالکل سپینه خبره زموږ په دې دغه کې د توري خبره ډوشته سپینه خبره دا چې لامو تر باسینه د خوره شي دا نو دا د پښتون برخه ده د پښتون قوم برخه ده د پښتون خوره ده د پښتونستان دی پښتونستان دی تاسو په دې خبره پوه شئ چې دا د پښتونستان دی دا د پښتونستان دی زما د پاره د دې په وسایلو د دې په سرکاري چوکو د دې په نوکرو ک ملک بیل دی خورنی حق په د پښتو او پښتون دی لامو تر باسینا دا خوره د پښتون قوم برخه ده دا د پښتونستان دی دا پښتونستان دی دغه زما نظریه دغه زما فکر دی دا زما دغه دی دا زس ډیکټیټر نه مچزب مچیرا ز غواړم چې دا بیل ملک تی وی دا خو چې کله پښتانه متحد شول او بیا یې صدغو کو فیصله وکړه دا او چې دا سی کول دی هغه سی کول دی کنه سو دا بیا د پښتنو خپل د خوخه ده خو زه خو یم چې که افغانستان دی که پاکستان دی که پښتونخوا ده که پښتونستان دی خدا خوره چې دی کنه دا د پښتون قوم برخه ده دا د پښتونستان دی پښتونستان دی په دی ولنې حق د پښتو پښتون دی دا زما پښتونستان دا زما د فکر هغه دغه دی زه ورکه د دې نوم کدا بل وطنوم وې د غم وې د پښتونستان نوم وې خو په دې باندې ولنې حق د پښتو پښتون نه وې نو آیا دا پښتونستان وو زه بیا هم د دې خلاف وم زه خو دلته کې د پښتو پښتون اختیار ته پښتونستان وایم د پښتو پښتون اولنی حق ثابتولو ته پښتونستان وایم دا معنا دلته کې عدالت نوم په دې باندې دغه سو کیسو دوه درې کال کیسونه مو چلېدل دغه مو شول نو د الله شکر دې دغه په مخکې زه دغه بالکل سرخرو ما او چې دا شی چې دغه څه دغه نه دی لکه زه د یو ملک خلاف نه یم زما د خوره ده که یو ورور هغه اوسېږي او که یو ورور دوی خو اوسېږي د دې خورونه کنه صحیح دا خوره د دی ده په دې باندې ولنې حق د دی دی بس دا ساده خبره ده صحیح ډاکټر صاحب لکه د اکثر خلکو تش د پښتون او پښتونستان اوازم کې او کدی جبلم سکار کې ځکه چې زمون خدا بدقسمتی ده چې ډیر دارن خلک دي چې پښتون خو چې د الیکشن راشي بینرم په نورو جبو کې وی غیرو کې او پوسټر او پینا فلیکس مو ستا څنګه کار او دغه ده صابر شاه صاحب زما بخیر تاسو وګ نو ما تاسو ته وی چې ورنه حق د پښتو او پښتون دی دې مطلب د پښتو نه زما نه ما خو وګو دارن خو ډیر خلکوم دا خبر کې عملی دي سکړی دی عملی نو عملیم دغه دا دی کنه د موږ چې په دلته کې په پښتو ژبه کې د بنیادی زده کړې خبره کوو دا غي د پاره چې د نشپاړس کالانه کمپاین کولګیو دغه کو هلي ځلې کو نو دغه وجه د چې یاره موږ خو زیاتر کار چې نو په خپل ژبه کې د زده کړې لپاره کوو اغه زکه چې زده کړه په خپل ژبه کې پوهه د لپاره لازم ده او پوهه چې نو هغه د امن اتحاد او پرمختګ د لپاره لازم ده نو پوها ک ته حاصلول غواړي نو هغه په خپل ژبه کې زده کړې نه بغیر ممکن نه ده نو خپل ژبه کې زده کړه دا خو موږ د لپاره لازم الملزوم ده موږ نه تیر مخ کې شې نو دی پاټیانو دغه دی په نصاب کې پښتو غوښته موږ نصاب په پښتو کې غواړو واه نو
فرق هم دغلته مونږ ته بیا دغه بیا په دې باندې عوام پویول دغه کول ځکه چې ډیر خلک د دین خلاف دا غي ته د ښکاری چې په ټوله نړۍ کې په انګریزي کې تعلیم دی حالانکه هغه غلط دي اوس پورې د عوامو ته دام پته نه و چې هر ملک کې هر ترقی یافته ملک په خپل ژبه کې بنیادی زده کړه کوي ورکوي او ترقی کړي دا یو ملک په نړۍ کې داسې نشته چې په پردي ژبه کې زده کړه کوي او ترقی کړي وي نو دام عوامو ته چې دا رسول چې دا زمونږ کار دی او دی باندې رو کانې کو ان شاء الله چې اوس خو نور پارټیانو هم دا خبره شروع کړي چې نصاب په پښتو کې کنه نو که خیری دا به یو وکیږي زم کار داده چې ير تبلیغ دا به بینر او پوسټر په کومه ژبه کې پښتون نه وخت په بل ژبه کې نشته که تاسو چرته پیدا کړی ما ته وای ها سمو خو چې د نو تقریبا هر لیک لوست ما سي وای چې که پښتون ته وینا کو کنه که چرته غیر پښتنو ته وینا کو نو پای کې بیا بازی بیا خبره ده او انګریزي کې دی بازی نیم چې د اردو کې شته ده خو هغه غیر پښتنو ته خو پښتنو ته مونږ چې څومره خبرې کړې دي یا لیک لستم کړي دغم کړي دي ټول پښتو کې دي یو رساله هم تاسو چاپ کیږي او سب پمفلټ او دا کیسې هم تاسو شایع کړې دي په کوم نوم رساله دا او کوم کتابونه هم چاپ کړي دي رساله خو د بڼ مجلې په نوم ده بڼ او دا د شاعران ادیبان کوم چې موږ سره تحریک سره غورزنګ سره تړلې شاعران ادیبان دي د داغي او کوشش دي داغي کار ټول خپلواک پښتونستان غورزنګ په خپل لوګو بوج غشته دي د چاپ کولو د خرڅ د نور هرڅ د ټول هغه دي حکم شاعران ادیبان چې شوق لري هغه خپل لیک را لګي په دغه بڼ مجله کې دا موږ داغي په نوم باندې چاپ کوو شاعر سو غنې چاپ دي یره ډېر چاپ دا خو درې میاشتنې ده نو هر درې میاشتې پس چې دغه شی درې میاشتې پوره شي مونږ نه مجله نه پام دا رساله مجله ده کنه دا دي دا الهام شاه دا راجو خپل نو دا یو غنه دا او ډېر ښه ایډیټ ګیټ اپ کې دا چاپ کېږي خولي ګیټ اپ کې په معیاري خسته سپین کاغذ دا د دې خو یو ډیر لوی مخکتنه هم تاسو کړی و چې څومره ماته یاد شي کنه بالکل شروع کله تاسو بالکل د دې موږ مخکتنه کړی و زما په خیال چې تاسو یادی تاسو په خپلم په مخکتنه کې وي څومره نامور شاعران ادیبان لکه باسین صاحب شو نور دنیا د خدای شاعران ادیبان په مخکتنه کې راغلی او هغه په خپل تاثیرات شریک کړی دی پدې کې او تر څومره پورې چې شاعران ادیبانو پدې کې موږ سره لاس امداد نو هغه خپل وسه پورې کوي نور کوم کتابونه نور خدا سي کتابونه نشه زمونږ د پښتون قوم د بیدارۍ د لپاره موږ په مختلفو موضوعات باندې خان بابا پمفلټس یا وړي وړي لاسپانې چاپ کړي پښتون ته پښتونستان دا کتاب چې کومه ده د خپل پښتون ته یو آئین غونته دی کنه آئین دی دا بنیادی طور دی آئین چې پښتون څه شي دی قوم ستوي د په جنگلو په پس کېږي او د پښتون حقیقت څه دی د کم ځای راغلي دی او په کوم بنیادونو باندې دا حقیقت مونږه ثابتو اوس پر د پښتون د لپاره څه بنیادی حقیقت نه معلوم بس یو 15000 کلن تاریخ په نوم باندې خبرې وي خو لکه دا نه وي چې د 15000 کلن تاریخ د چانه شروع شوی دی د بنیاد د چا سره تړلې دي او حقیقت د دستري چا به د يهودو نسل دی چا به د یونانیانو نسل دی سو کوئی آریا دی او سو کوئی بنی اسرائیل دی د کې هغه خبرې دي چې د عقل په بنیاد د منطق په بنیاد او د ساينس په بنیاد ثابتوي چې پښتون څوک دی د حقیقت څه دی د چا سره تعلق لري او د چا د نسل نه دی کنه د ځان ته بل بنیادی قوم دی د ټوله خبرې پدې کې لیکلې دي او د یو قوم یا د پښتون بل په جنگلو به موږ په سبانه ثابتو هغه خبرې پدې کې لیکل شوې دي دین علاوه نورم کوم پمفلټونه دین علاوه زما په خیال چې موږ به زما د اندازې مطابق یره کروڑو ته نه رسیدلې خو ورنږدې به دومره لاسپانې موږ چاپ کړې دي او تاسو ګورئ موږ چې موږ په دې بازارونو کې ګرځو تقریرونه کوو ویناګانې کوو سره بیا خلکو ته د کاغذونه ورکو نو اخو هر دی چې دلته تاسو د بازارونو کې ګرځي سوای خلکو ته دک تبلیغات کو ترغیبات ورکو چې یره پښتون د بل وجود د بقا د لپاره موږ یو څو بنیادی خبرې رانیسو د دغه خبرو په بنیاد موږ پښتون یو متحد پر امن او پر مختلف قوم جوړول شو هغه کې بنیادی یو خبره ده چې موږ و چې څنګه په ټوله دنیا کې قومونو ماشومان ته زده کړه په خپل ژبه کې ورکړي
کیږي دغه سي د پښتنو ماشومان ته هم زده کړه په خپل ژبه کې ورکړي شي. دویمه خبره مونږ دا کوو چې مونږ دا داوا یو حقیقت دی، دا داوا نه د حقیقت دی چې له اموتر اباسینه پښتنه خور د پښتون قوم برخه ده. نو د دې پټولو سرکاري دفترونو، چوکو، نوکرو، سیاست، میډیا په دې باندې اولنې حق د جوګه پښتنو ځوانانو دی. درېمه خبره بیا دې سره یو بنیادی خبره مونږ دا کوو چې د پښتنې خورې څومره وسایل دي، څومره وسایل چې دی په دې باندې اولنې حق د پښتنو دی. اولنې حق د په دې خوره د دې خورې په وسایل باندې د پښتنو دي. دغه تبلیغات خلکو ته مونږ ورکو، د اگاهي خلکو ته ورکو. خلک نه دي خبر چې زموږ حقوق څه دي او مونږ چې دومره بدحاله ژوند تیرو د دې وجه ډرینګ روم کار نه کوي. نه عوامیت تم خبره وسته ده. غاڼو ته زی یوجرو ته زی جنگو ته زی باړو ته. تاسو به کتلې وي زموږ په سوشل میډیا د لارې به تاسو کتلې وي چې چرته جمعه ته تبلیغ والو سره، مدرسې والو سره، سکول، کالج، یونیورسيټي، غاڼې، اجرا، ډیرا، جنگي چې چرته مونږ ته مکمل اویږو خلکو ته خپل سوچ او فکر رسول شو. مونږ دا فکر او سوچ خلکو ته رسو. دې تحریک کې شاعران هم شته کنه، بس تاسو یې صرف د پښتو आवाज خو چې کوي شاعران ادیبان ملاتړ به در سری وي کنه، کم مشران کم کشران څومره شاعران چې په پښتنه خوره باندې دي او یا ور سره زموږ ملاقات شوه دي یا نه دي شوه، ډېر داسې شاعران دي باندې چې موږ سره کله چرته په محفل کې مستعی کی سلام دعا شي. نو هغه موږ د سوشل میډیا د لارې پیژنې او زموږ د کار د برکت موږ پیژنې. نو هر شاعر په سینه لاس خېدي د شاعرانو او ادیبانو چې څومره کردار دی په پښتو ژبه کې سنه صحه د چې تورسم د ژبه ژوندې ده. یقینا په دې کې د شاعرانو ادیبانو کمال دی او شاعران بالکل زموږ د تحریک، زموږ د مرام، زموږ د مقصد بالکل پورا ملاتړ دي. معراج خان ته وایس چیرمن ما یو ورځ په فیسبوک ولې دلته د پولیس روان کړي او ببر وخت دی او تڼې مڼې دی وتلې وي. دا سلو بوت ځان دی پولیس له زور ور کړو د ځان مشورولو لپاره او کنه په کم تور په کم جرم باندې. بسم الله الرحمن الرحیم. مننه صابر شاه صاحب. تور خدا تور و چې په دې ملک چې تکل خپل حق غواړي، د خپل حق د پاره، د خپل د بیل وجود د پاره کار کوي او هغه حق غواړي، نو دلته خو بیا دغه کم ظالمان او جابران چې دی په دې خو بیا دا نه پیږي کې پتا نه پیرزو کېږي چې تداول واړي. په دې تور باندې زمونږ یوازې زه خو نو ما نه مخ کې زم ملک نه با شاروس خان هم در سره مالی دل او دارنګ دی ګټ کې او لکه زه هغه ټیم کې زه هغه افغانستان ته تللی وم او دوره باندې ودلته چې زه بیا غږ شوم ډاکټر صاحب د ټول مرګري اوچت کړیو او خیر بیا چې زه راغلم ما هغه BBA وکړل، هغه کینسل شول، بس بې زم ولېږلم هلته. نو د دې دا کوشش چې دا خلک به مونږ په دې ویرو چې را دا جیل دی او دا دی دا غدارې کیس دی دا د پلان کې کیس دا پلان کې کیس خو په دې مونږ نه یریږو. مونږ بخپل کار کوو ان شاء الله په منظم ډول به کار کوو، د چا نه کرکه نه کوو، د چا نه نفرت نه کوو، خپل حق چاته په یو صورت هم نه پریدو که دا جیلونه نه دا که د دنیا هم په مونږ ورانه کی. دا زمونږ ایمان دی چې مونږ به د خپل قوم د یووالي، امن او پرمختګ دپاره خامخا خو دلته دا پروپاګاندا کنه چې ته زه افغانستان ته تلم، دلته دا پروپاګاندا چې بس لکه پخوا به خلکو دا ویل چې دا پلان کې ګوند او پلان کې ګوند الته نه بریف کیس راوړي. نو دلته هم دا پروپاګاندا ده کنه چې کې دي چې خپلواک پښتونستان هم که بریف کیس نه نو کاودي خو بدن سره خامخا راوړي. ماړه دا کاودي مونږ تر غلې ونه مونږ بیرته ډاکټر صاحب خبر چې دومره کار به مکړو چې لوړی سټي به مزان ته راټی ټیکړي او کاودي مونږ نشته کنه دلته خو مونږه دا کار کوو. دلته یو عجیب غونډه ماحول دی که مونږ دلته خبره کوو نو دلته مونږ خلک مونږ ته وایي چې تاسو د افغانستان ایجنټان یو دا او وخت کې به دا خبره کې د خیر اوس حکومت بدل شو او الته چې د الته به مونږ دا خبره زمونږ مرګرو الته کوله یا بغه کوله دا معنی چې تاسو به وایي چې هغه به دا ویل چې دا د عیسائی خلک دي. دلته دی وایي چې دا د افغانستان هغه ایجنټانو الته وایي چې دا د هغه ایجنټانو خو دلته چې او تاسو وایي چې د چا ایجنټانو یاره موږ د پښتون قوم ایجنټان د خوشاله او د رحمان د پښتون قوم د پښتون بابا ایجنټان او ادریس خان ته د دې خپلواک پښتونستان چې پخوا به وته ډاکټر خان تحریک ویلو په ډیره اهمه څوکۍ یعنی د جنرال سیکریټري د مشر سکرټر په ګدې ناست څومره خرچ به وستا سود میاشتې
او څومره انکم به مې وي یا څومره پیسې به درله راځي چې رښتیا او صفا راته وي. یاره جی داسې ده چې مونږ خو دلته خدمت لپاره راغلي وو که نه، تاسو خبرو که چې انکم خبره ده نو د انکم خو خیر مخامخ خبره چې انکم لپاره مونږ راغلي نه یو. نه ته خو نه راغلی خو لکه ستاسو لکه چې دلته نه ګوره اوس 20 روپۍ ستاسو خرج دی نو نور ملګري در سره 20 روپۍ ملاتړ کوي او که نه؟ د الله شکر دی ملګري تر خپله وسه کوي، د الله ډېر کرم دی. خو دا مونږ ته پته ده لکه دلته کې د یو ملګري نه خبرې تپوس وشي چې یاره بریف کیس به راغلي دا به راغلي هغه به راغلي. د الله کرم دی چې مونږ په دې لږ وسایلو کې دومره ډېر کار وکړو. که چېرې مونږ ته ډېر وسایل راغلي وي که نه خو غټه خبره ده چې تا ته وسایل هغه خلک درکوي چې ته د هغوی خبره کوې. مونږ د پښتون خبره کوو، د پښتون خبره چې څوک کوي که نه د بده مرغه هغې دپاره څوک هم نشته چې هغوی بیا سپورټ کړي. نو موږ د پښتون خبره کوو، د پښتون خبره چې کوي نو تا سره بیا مخلص وي لږ به خو برابر به مخلص لکه د کار سړي په کار د شمار سړي په کار دی خو د کار سړي په کار بالکل همداسې ده. نو ښکاره خبره ده مونږ نن هم زه لکه ټول کام ته دا عرض کومه چې راځئ زمونږ کار وګورئ زمونږ فکر وګورئ. که تاسو ته پکې څه غلط ښکاري بالکل زموږ مرسته مه کوئ، زموږ ملګرتیا مه کوئ، دا فکر خپل کوئ. که تاسو ته مونږ غلط ښکارو زموږ دا فکر وګورئ، که دا ښکلی وي تاسو دپاره فایدهمند وي خپلې کوئ. ضروري نه ده چې تاسو مونږ سره شئ زموږ ملګرتیا وکئ. خو که چېرې مونږ ته صحیح ښکارو نو بیا ستاسو فرض جوړیږي، بیا د هر پښتون فرض جوړیږي چې زموږ ملګرتیا وکړي. ځکه چې موږ د پښتون خبره کوو، د پښتون د بل وجود خبره کوو. ډاکټر خان تحریک د دې تحریک نومو دا एकदम خپلواک پښتونستان څنګه شو؟ لکه دغه آیا ډاکټر خان تحریک خنو څنګه چې د دې مشر خو خدمات وو لوی کار یو چې هم د نوم سره تړلې د تنظیم پاتې وې دا خنو. یو خبره وضاحت به کوم مونږ ته خو اعتراض نو خو هر یو کس ودا اعتراض کولو چې دا شخصي دی او دا شخصي دی او دا شخصي دی. نو د بده مرغه نو شخصي خو د پاکستان ټول ګوندونه شخصي دي. نکي مشر یو چې هغه مرشي به پلار مشر یو بیا نوسین مرشي یو وسه کړوسو نه دا خبر و دې شخصي دی شخص یو کار کولو د دې کامیابی د پاره نو د عزت او احترام په خاطر دغه خنو بالکل حق یو. حالانکه په کار دا و چې د کار ته کتلې وي د شخصي نوم ته نه وي کتلې خو د بده مرغه دغه په بار تنقید کېدو چې دا شخصي دی. نو د الله شکر د داسې نوم راغلو چې هر پښتون د زړه واسطه وسم تنقید خلک کوي کنه چې دا لکه دا د نوم نه د ریاستونو د بغاوت وی راځي. اوس په دې نو کتابه ذات خطي شي دا نو بیا به دانو من بدلوي. زه تاسو ته خبره کوم چې پاکستان کې بلوچستان شته نو پښتونستان آزاد یو ریاست ولې نشي کېدی د پاکستان دننه چې بلوچستان شته پاکستان دننه نو د پښتونخوا خنوم نه دی پښتونستان کې څه چللې نه خو د پښتونخوا خو تاریخي نوم دی کنه یعنی خوشحال بابا مو چې نور واړه پښتونخوا په ځای مشته ده خو یو زده زمانه پکې منصور کم لکه د احمد شاه بابا په شاعر کې د لوی خلکو په لیکونو کې د پښتونخوا نوم نو پښتونستان په حواله ته چې پښتونستان ولی په کم تاریخي ارزښت د نوم تاسو خوښ کو خیر زه خو زما خپل د خیال چې پښتونستان د ټولو پښتنو د زړه आवाज دی په دغه وجه چې کوم دی زما خپل خیال دی چې پښتونخوا د زړه आवाज دی دا یو تاریخي نوم دی پر وروسته د دې په شا تاریخ پروت دی بس کې دې شي د هر چا خپل خیالات وي او جی روس خان ته په دې خپلواک پښتونستان تحریک یا غورزنګ کې د ځوانانو د څنګه مشري دا در دې پیښوره د دورې مورې تاسو محدود ساتي تر دې اشنغر او مردانه کنه د پښتون خو ډیر لوی خور ور کام دې درنګ ورپسې زی تر پښینو او چمن او درنګم تلی یو کنه د ټولو اول خو لکه د نورو ملګرو غونډه کې تاسو ډیر زیات مننه زه هم کوم چې تاسو راغی زموږ مرکز ته په خبر کې قائد آباد کې زموږ د نوې مرکز دی هر څوک تاسو مبارکي رانه کا خو هر کله دا وي په خپل مرکز د دفتر ته د نوې تراتلم کنه نو لګ خپم وم ځکه چې د قائد آباد کې زما یو د خوخي هیروین یاسمین خان قبر دی بس دا نه موږ نه خانو بیا دام تاسو بدقسمتي دا ګوره زه په دې باندې کنه لکه د پښتنو د داخم د کلچر څنګه خو هم ضرور
ضرور ده کنه ګور نه عبد منیر ته بده د خلینا ګور د دومره لوی هنرمند نه دی خبر نو بیا څنګه د ډاکټر خان نه زه یاسمین خان نم خبره ما زه د ټولو نه خبره ما خو د خبر نه نیم خبر خو خبر سندري مې د ټولو ورېدلې ډرامې فلمونه زه ګورم د سینما هغه خو سندري نه دی ویل ډرامې هغه د پښتو د لومبي فلم هیروین وا او یو ډیر لوی هنرمند وا پکار دا و چې تاسو د خپلواک پښتونستان د طرفه په هغه کتبه لګولې وې ځکه چې زمون خو ګوره په نورجهان اتیا سل کتاب لیکل شوی دی په نورجهان په زیب او محمد علي باندې څومره ډیر پمفلټ وتی لکه مونږه خو فن خوخو د فنکار خو هغه فنکار بیا نه خوخو او دا یو شهیده هنرمند و صابر شاه صاحب زمونږ د دې نه پس به ته مزار ته زی شاروس خانه او خړای کنه وفات شکل کې ما به راغواړي او پاغه به د ګلونو صادر خورو صابر شاه صاحب زمونږ دلته یو هفته شی موږ له دې علاقې کوسیم نه دی یادی کړي او ته په موږ باندې مزارونه جوړه نه خو خیر ده دې په خبر خار بچي خو یا دې کوسه کې د دفتر دی یادي وخت هغه کوسه کې دفتر را بشم تاسو پښتنې ته الحمدلله خپلواک پښتونستان غورزنګ چې دی پښتانه چې چرته میشته دي تاسو د پاکستان خبره کوي مونږ د پاکستان نه بهر قطر دوبۍ خلیج ممالک چې څومره دي چې الته کم پښتانه میشته دي الته هم مونږ تلی بالکل تلیو قطر ته تلیو دوبۍ ته تلیو سعودي ته تلیو افغانستان خو زمونږ کور دی الته بیا زو بلکې زه ابل ورځ راغلم د افغانستان نه ارسو که چکر لته خو د خلکو سره لیدل کاته کیږي مونږ چا خبره چرته غب شپلم چرته لاړ شو خپل تحریک خپل سوچ خامخه خورو او د پاکستان خو جنوبي پښتونخوا تاسو په شین یاد کو جوبم یاد کو دغه ټول علاقو ته مونږ تلیو په پښتونخوا کې مردان چارسده بونیر دا دوري خو مونږ بیا کو مونږ زو التپلارو کوسو کې په وجرو کې په هر ځای کې مونږ خپل دغه داګاهي مهم جاری ساتو بلکې زمونږ د تحریک درې برخې دی وسه خان بابا مونږ ته یو فارمیټ جوړ کړی دی چې تاسو به اول چې د داګاهي مهم کوي پښتنو ته به آگاهي ورکوي په دویم پړاو کې به بیا مونږ د خیر سره راجرګ کیږو په دریم کې به بیا مونږ د پاسون لار خپلو نو دا مهال زمونږ د آگاهي مهم روان دی نو مونږ ګرځو د پښتون قوم د بیداری د پاره د پښتون قوم د یووالي د امن د پرمختګ د پاره چې څومره حسري زمونږ همون کوو د آگاهي د لاري او هلي ځلې خو زمونږ تاسو ویني کستاسو د دې چینل لخوا کملګری نه دي خبره نو هغه کتلی شي خپلواک پښتونستان غورزنګ په نوم باندې زمونږ پاڼه شته دي په یوټیوب کې هم شته دي نو لیدې شي زمونږ هلي ځلې چانه پټي نه دي دا ډاکټر خان تحریک چړومبه جوړ شو په 2009 کې شپږم اوم کې نو دا ورځ باندې زه او دا ډاکټر فبلاړو ریډیو پاکستان کې ماده یو ډیر لوی مرکه کې خوده او د هغه ورځ نه بیا ډاکټر صاحب او شاعران با ماده تکل کله را وستل کله بدر را وستل او دا شاعران هغه وخت کې تاسو دا تنظیم ډیر ادبیو د پښتنو د لیکوالو حوصله افزایی بم کولا او کله بم دفتر کې میټینګ مو کو مشاعره بم کله هغه کیسه وس ختمه شوه د کشته ده لکه صابر شاه صاحب مونږ اوس هم دا غسیز نه تیر نه یو تاسو خبرو د ادب څنګه د کې شته کنه هم دا خبره کوم په هغه ټیم کې خو مونږ صرف اوس لفظي کوله نن خو مونږ غوي ته باقاعده یو مجله مختص کړی دا ایوارډونه مو دغه کړي مونږ باقاعده په کال کې یو د ایوارډونو پروګرام کوو د شاعرانو د ستاینې په توګه مونږ پکې د هر سیمې شاعران ستایو بلکې تاسو به هم زمونږ د ایوارډ پروګرام ته کې دي شي راغلي بلکې بلنه تاسو ته ملو شي وي او زمونږ دغه د بڼ مجله د تاسو ګورئ په دې کې به تاسو شعرونه کوم چې ادبي دغه سره تړلي سيزونه دي ادب سره تړلي سيزونه دي هغه به تاسو وینئ نو او بالکل زما په خیال د دې بڼ مجلې په مخکتنه کې تاسو موجود وای تا په خیال بلکې تاسو په سټیج ناسو یو زمو ختم کړو ما چې د قربتوب چاري خپل کړی وي او ټول قربتوب د ګډ وډو کشر باندې مخ کې او مشر باندې مخ کې او دا کیسې ما خو تاسو ته لګنه چې هر څه ورانه ګډ وډ کړیو قدرمنو عزتمنو ملګرو ډاکټر خان تحریک یا خپلواک پښتونستان غورزنګ دا د دې غورزنګ مشرانو زه دی لره غلم زما سوچ دا او چې دای سره دا رنګ منظوم یا نه کې خبرې وکم چې نه د دې خبرې سړې بور کې او دی خپل هغه اصلي سوچ هغه اصلي پیغام خلکو ته ورسي چې زمون سوچ څه دی زمون پیغام څه دی
زمون مقصد څه دی زمون مرام څه دی او قضاوت پتاسو خبرې دیو کې به هر حال زما دا هم کوشش دی چې زه دارنګې نورو علمی ادبي او فرهنګي تنظیمونو لا وخت په وخت لاړ شم او د اغي سره غونډه وکم د اغي سره ناست وکم د اغي سره جرګه وکم او د اغي د سوچ نه تاسو خبر کوم د پښتو د ژوند مینی بقاو خاص دا سفر به جاری ساتو ملګرو کتر اوسه یور وایس ټي وی لندن تاسو نوی سبسکرایب کړئ چونکه په لندن کې د پښتانه ناستي د دې جبه د پاره کار کوي دا عمده کوم خبره چې د دې دي چې دا جبه به مخکې بوزوم دغه سوچ زمونږ د ټي وی د مشرانو هم دی نو زه تاسو دا خواست کوم چې دا ټي وی خامخا سبسکرایب کړئ او د پښتونخوا غږ خبرونه چې زما خبرونه د تاسو لایک کړئ تاسو وینئ چې زه چرته هم د جبه د خلا منادیان یا غي ته ځان رسوم او غي سره مرکه کوم ملګرو مونږ به دا کوم کوشش کوو چې ان شاء الله زما د مرکه کله سل مراکش نو یو زخیم کتاب به ان شاء الله چاپ کو او دا رو دا خبره نږدې کیږي د پښتو د خلاګانو درناګانو دا سفر به هم داسې جاری ساتو اوس خپل قربا خپل باچاجي صابر شاه صابر لا اجازت ورکړي دلوي الله پامان